یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې ناستو که نه داسې ناستو وی فرمایل وی کاش چې ما خپل وروڼه لیدلی وی نو ارمان چې ما خپل وروڼه لیدلی وی نو صحابه کرام ورته وفرمایل وی د الله خوږه پیغمبر موږ ستا وروڼه نه یو موږ دې وروڼه یو که نه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل نه که نه انتم اصحابي تاسو خو زما ملګري یئ تاسو خو زما ملګري یئ زما سره موجود یئ وی د الله پیغمبر وروڼه دې څوک دي وی وروڼه زما هغه دي چې لا ما لیدلی نه دي او نه یې زه یې لیدلی یم وروستو به راځي او په ما باندې به بې لیدو ایمان راوړي ای صحابو ستاسو نه به وروستو راځي زه به یې لیدلی نه یم او په ما باندې به ایمان راوړي ارمان چې دغه وروڼه ما لیدلی وی نو زمونږ د لیدلو نبي علیه صلات وسلام څه کړی دی ارمان کړی کاش چې ما لیدلی وی صحابه کرام ورته وفرمایل وی د الله خوږه پیغمبره دغه وروڼه به دې ته په ورځې د قیامت باندې ویني نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل او ضرور به د قیامت په ورځ باندې اینمه نو صحابه کرام ورته وفرمایل وی د الله پیغمبره مونږ خو در سره ناست یو ته مونږ پیژنې او مونږ تا پیژنو په ورځې د محشر چې یو بل وینو په قیامت کې یو بل به پیژنو نو هغه به ته څنګه پیژنې خو تا لیدلي نه دي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل وی او زه به پیژنم د هغوی به یو خاص علامت وي صحابه کرامو فرمایل څه علامت به وي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل وی په اوداسه کې چې کوم اندامونه انزلې کېږي که نه ته دې نه به رڼا خیږي په ورځې د قیامت د دوی د اوداسه د اندامونو نه به په ورځې د قیامت رڼا خیږي نو ما دا پته لګي چې دا زما امتي دی دې علامت سره به یې زه پیژنم دا زما وروڼه دي غرض مې دا کو چې نبی علیه صلات وسلام زموږ دپاره ډېرې دعاګانې وغوښتې او ډېر غمجن و په